اتمر کروشي ته وایي د طالبانو ملاتړ ما کوي، هغوی خبرو ته وهڅوئ. او تیرو دریو میاشتو کې 1155 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل پاکستاني سیال سره لیدنه کې ویلي چې پاکستان د طالبانو پناه ځایونه او مالي مرستې بندي کړي او دغه ډله د سولې جدي خبرو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اتمر نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې له محمود قریشي سره لیدلی دی. اتمر دغه راز ویلي چې د افغان سولې خبرو د بریا لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ اړین دی او پاکستان د په دې برخه کې خپل رول په سمه توګه ادا کړي. په ورته وخت کې محمود قریشي یو ځل بیا افغان سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بللې او ټینګار کړی دی چې د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له ګواښ سره مخ کوي او دوی به هڅه وکړي چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. نوموړی مذاکراتو ته د طالبانو د چمتو کولو خبره پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې ګوندې دوی پر یاده ډله پام وړ اغیز نه لري. او د پاکستان پوځ ویلي چې په قبایلي سیمه کورمه کې د عملیاتو پر مهال په یوه کمین کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 2 نور ټاپیان دي. د پوځ په خبره د پیښه د کورمه په زیوا نومي سیمه کې پر داسې مهال رامنځته شوه چې پوځیان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ سیمې ته په عملیاتو وتلي وه. په همدې حال کې د CRS په نامه یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د 13 اپریل میاشتې څخه تر جون میاشتې پورې یوازې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 203 پاکستاني عسکر وژل شوي او تر 950 ډېر نور ټاپیان دي. د راپور پر بنسټ د وژل شویو ډېری پوځیان پړه د پاکستاني طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.